اجازه ده یارانو. الله دې راوله الله دې. سلام علیکم سلام علیکم. اختر مبارک شه. اختر دې مبارک. حاجی حضرت شه بخیر خیرات قرار اختر دې مبارک سو در وروره. اختر دې مبارک سو وروره. ساجي شادي قرار ده. استاسرات شادي. بيخي د خدای په تشه. امنا مونږ دار بابا. اختر د دمانه په خیر. خيبي خدای مخمونه مراکو شخو بیاس. بيخي د خدای په ځل تشه. وروره په خیر خیرات شپه ورځ په خیر دي. خدای دې خیر تشه. قرار ده. په خیر. حضرت جان د اختر په شپه هم په دغه بادام په سدوغونی وګرځیدم منګرداني ته به بيدار پیدا کړی چې هغه میدان نو کول دا ما ډېر شو کسل حضرت جان به خې من کړه پیدا او دا سندل خو ما ګر سره نسو هم سر را شو سکه شو ورکه جان بهر کې په دا سندل په ځای به خې ډېر وګرځیدم پیدا مې منګر دواج زت ډېر بيدار سره اج پیدا کړی دا کلچه خو ما ګر سره نکړه پیدا ستا قربان سم ډېر څه وګرځېدم دا کلچو زه بیا جلا شوقي یم شوق لرم یو ادا لري دا کلچه خو ورکه جانه دا یو قرار اوس پستوني کې بند دا سوا حضرت جان کلچه څه کیسه لري ونیا تعالی ور سره چیر کم ارې دا غوا چاکلیټ په جیب سے تقریبا یو نیم ساعت وګرځېدم پیدا مې نکړه حضرت جان هغه خوند دی مګر دا دکان و ما ته راشه ډېر بویداره سړی څنګه چې پیدا کړی کوشا دی ته نور څنګه سمه دا وایي نه څه یاره دا خو یخ شی دی دا چې د پسته او بادام ولې نه خورې همدا خوراک مخ ته جم پراته دي اما خورې نه دا خوراک ګټه لري دا کارونه دي لجه کاجو په ګټو چې پوه سه بره حضرت جان او هم څلور ساعته به دغه کاجو خورې مګر خوړی نه سې وایي ستا مخ ته پراته چې ته نه خورې ته ولې یو شی مې نه خورې ورورکه جان او هم خورې نو دغه اختر دی نو خبره دا شی ده کوم ډوډۍ نه خوړلې پاته بسمه کوم خوړلې ده نو ورورکه جان روان بسمه فاصل کې هم دې پوښتنې ته راغلمه د زړه سره امر ورکه جانه بس خو نو په د اختر کې زما څه ډېر مصرفونه وسوه زړګی ډېر مصرفونه راسه وسوله دغه دی څه پیسې مې په کار وروره لاس باندې په خیره سره د اختره بعده به ورورک معامله درکړي مشکل نشته ستا بس بالا حسابه مې بیا ورور درکې په عمله درکوم چې ته حسابې دام وخت نه ستړي کېږي پر ما بیا پر تا دغه د ستړیا نه د پیرزو زما ورور زما زړګی نو ته خو به شی نور نو ولاړېږي مه وخت ضایع کېږي ورورکه جانه ستاسې بیا ورور درته راځي بیا راځمه د خیره سره ښه وختونه دیم ناسې کوټه یې جوړه کړې ده د 14 کوټه